وفاق المدارس عربیه پاکستان دا نتیجه چې کوم دا کنه نو یاد ساده پدې کې ګوره ښا یو خبره اوس چې کوم دی چې رمضان مبارک مخکې په دې ډومبانو دوه درې ورځو کې دا نتیجې اعلان وشو نو د نتیجې اعلان چې وکړه کېده نو په هغه کې به په لکونو طلبه او طالبات دي نو هغه د رزلټ انتظار کوي نو ذهني هم پریشان ای کور والا پلاران چې کمی والدین غم پریشان ای نو په دې دوران کې هغه پلاران د غي والدین غي پویږي نه خپل بچي طلبه او طالبات وته وی چې زمونږ دا رزلټ وګوره نو په دې ورځو کې یاد ساته ګور ډېر زیات دوکي او فراډونه شروع شي په دې ورځو کې دومره دوکه فراډ پدې کې شروع شي چې اغي خپل سو کوډونه چې کم دي هغه په میډیا باندې ورکی څوک د دې لپاره ځان لا فیک هغه اکاونټونه جوړ کی پیجونه جوړ کی ویب سټ جوړ کی تا ته وایي چې په دې لینک باندې کلیک کا نو کله چې ته د رزلټ لپاره چې وې رزلټ ګورم او پاغي باندې ته کلیک کې تا ته یو کوډ رولېږي هغه کوډ ته ولېږي نو ستا هغه موبایل چې څومره ایکسس دی لکه ستا پکې ایزي پیسې اکاونټ دی یا جیز کیش دی یا پاغي کې خپل بیلنس دی تا سره پاغي کې یا هغه کې تا سره د خپل بانک چې کوم دی هغه ایپس دی نو د دې هغه ټوله ډیټا چې کوم دنو هغه غي ته لاړ شي او د دې د وجه نه د ډیرو خلکو هغه پیسې چې هغه لاړ شي تباشي او غر کې شي دا نو دا قسم سيزونو نه تاسو ګور ډیر زیات دانو ساته اوس چې کوم دینو دا یو قسم کوډونه چلیږي وی کتاب د وفاق المدارس عربیه پاکستان رزلټ قتل غواړي نو د دې درجه د پاره دا کوډ د دې درجه د پاره دا کوډ نه اغي د دې د پاره پخپل اعلان کوي باقاعده د اغي چې کوم ویب سټ دی www.wifaqulmadaris.org په دې باندې باقاعده به رزلټ ګوري چې څومره ناظمین دي صوبایي دي یا مسؤلین دي یا غټ څومره مدارس ورغه ټول په دې ویب سټ باندې خپل رزلټ ګوري نو په دې ورځو کې دا افراد ډیر شروع دي چې خپل ویب سټ جوړوي هغه باندې چې ته کلیک کې سٹارټو د ډیټا غي ته لاړ شي نو بیا کچره په دې اکاونټ کې پیسې د ټیم نه وي خو چې ته پکې کله پیسې اچي نو دا پیسې بیا ټولې غي ته ځي نو په دې ورځو کې د وفاق المدارس عربیه پاکستان دا رزلټ چې راځي په دې ورځو کې ځان غوري د دې قسم فراډونو نه بچ کې د ورځو کې ډیر زیات فراډونه کیږي او دا اعلان چې کوم دی د رزلټ ان شاء الله 10 رمضان المبارک پورې متوقع دی په خپل براشي انتظار کوي تیزی مکوي کوم طالبات او طالبانو چې امتحانات ورکړي دي الله دې اغي په خو نمبر باندې کامیاب کی او الله دې په امتحاناتو کې کامیاب کی